لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه ته راغی او دغه ابو سفیان او د عباس رضی الله تعالی عنہ سره چې د نبی علیہ السلام کاکا جی دی ابو سفیان ځان سره را روان کړو. ابو سفیان راځه هغه په کوم سترګو بازم سنگ بازم وی رحمت للعالمین لدی بوزما محمد رسول اللہ لدی بوزما داتا چال بوزم تبغم نکے ترازا مسلمانانو چې قتلو چې ابو سفیان دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاکا دی عباس هغه د نبی علیہ السلام احترام کاو هغه د نبی علیہ السلام د تر احترام کاو کني مسلمانانو په ابو سفیان به اعلان وکړي خو یې تا چې وسر روان دی نه دا څوک دی وس خلق دی تنګوري په موټر ډاس کوي دی تنګوري چې دی کې تور سره دا په موټر او په گاډي ډس کې دي تنګوري چې دی که څوک عالم دی په گاډي باندې په موټر سایکل باندې ډس کوي دی تنګوري چې دا بل ور سره بی ګناه دی دا بل ور سره څوک دی نه نار څه چو لګي د سړیا بچنګ وانګو خو صحابه خو دې تکاته عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر تلوار کول او ډېر زیات غصه ډېر جلالی طبيعت والو هغه پسې منډه والا چې کله ما ورسو چې نبی علیہ السلام لا دا ابو سفیان را رسیدو عباس رضی الله تعالی عنہ را رسیدو او دغه وخت عمر صاحب راغی نو عمر رضی الله تعالی عنہ د الله د پیغمبر نبی اجازه تسکارو نکاو د الله د پیغمبر اجازه دې کار نه غوښتو چې زه گزار کوم په ابو سفیان نه یریګم د ابو سفیان نه یریګم د ابو سفیان د دشمنه نه یریګم د ابو سفیان د ټبر مبرنا عمر سے پډیر زبردست انسانو په سړو کې سړې ونو اوس نیته سړی اوس خدا مونږ یو نو دغه دې کې مسلمانان دور په ملکونو باندې ګڼ دي د مسلمانانو ملکونه کشپېته شماري نو ډیر وخت په واله او دغه د مسلمانانو رئیس کړی دي دوه کالو شو دو ماشومان وجل به شمار او به سیاره زنانه وجل به شمار او به سیاره ځوانان مړکړه به سیاره او به شمارا هغه ملک ټول کاندر کو او یقینو کډوړې او خالص کې په باندې کړی دي او هغه ماشومان د لوګي نه پکې مړ شو هغه ظلمي د لوګي نه پکې نو مسلمان سکه کافر ملکونو په اړه وسو دی دا وی مونږ ډوړې او مونږ خوراک او مونږ وبو مونږ راشنو دک زیته دی خلکو لره سودا خو ډیر ظلم دی او مسلمانانو دی وینن بیا الیکشن دی سبب یا وټولري او دغه یو باچا دی او هغه یو باچا دی قسم دې که مسلمانانو کې مسلمانی غیرت پکې نشته دی باچاګانو کې دا مسلمانان بادشاہان چې په کرسو باندې ناشتي دی کې غیرت دی کې حیا دی کې ننګ دی کې د پردې خبره دی کې د مسلمانې تری نشتا کنینو هغه بابا تن وسیوي وی بابا زمونږ په بوساړه کې گیدړې بچی راوړي بابا وته سپې به غیرت لري زمونږه دله دې به خوند سپې مونږ ساتلره کدا غیرتی او نر د کار سپې د گیدړې سمجال د چې بوساړې تبرات نو دلته به بچی راوړو خیال لري زویم د چا بس مجالو چې په مسلمان دا ظلم کړی چې دا دوه نیم کاله د برنه بمباری دا او بمونه دیو ګور مسلمانان دم نشي کولای ملکونه چې بعد دغه ملک سره به زمونږ بایکاټي دا خو کولی شي کنه پاستا خبره یاره دې ملک باندې بس خرڅونا سبا اخلونا سفارتی تعلقات خړه به ور سره یاره مختړو یلکه دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم خبره وا چې من را منکم منکرا چا چې پتا سو کې ظلم ولیدو زیاتی ولیدو نو فلیغیره بيده فلاس باندې غظلم منکا ظالمانو په لاس خو تاسو طاقت او قدرت ستا حکومتونه شپېته حکومتونه په لاس نشه کوله نو کم از کم مخ ته واړوي خپکانو کې تعلقات ختم کې تجارتونه ختم کې اغستل او خرصول ختم کې سفارت خانه ناغم نه ختمي ا مسلمانانو ير دولک واړو لوی بي ګناه خلک وجلې 2 لکه دا مړ شو او د زخمیانو بر سلور لکو نه اپل شماري او چې د لوګي نه کمبري غلا نور به شمار او به استیار دي مسلمانان وی دا یو د مسلمانانو باچا دی هغه یو د مسلمانانو باچا دی ک کلمه وتوینو کلمه ول نه وردی
که قرآن وتوي نو د قرآن تلاوت ولنور دی د مسلمانانو باچا دی که یو سورت وتوي چې په یاد وایا نو نور دی ول تلاوت ته یو سورت نشي کوله او د مسلمانانو باچا دی تاسو ریدل نو مخکې وخت چې هغه قل هو الله احد دا سورت دی وینه دی کې بغالت شو دا به مونږ شویلې هزار مسلمانانو مشران دي دا حاکمان دي دا څه خلکو سره بد الله امدادي پدا سے خلکو بس زلزلې ناراضي پدا سے خلکو بس سیلابونه په وطنونو ناراضي پدا سے خلکو باندې بد آیا او د عزت فیصله د بار ناراضي فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تد بدر پشان غیرت پیدا کا ایمان پیدا کا اسلام پیدا کا اگر شانتزان کی جذبہ پیدا کا فرشتے بستا امداد لوسم راشی خزمہ استا امداد لراشی ددی حکمرانانو زویم عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر یقینو کا خدا سے عمر چدا اللہ دا کتاب آیت پدې وتوي نو بیا به سر ټیټو جوړل به وس خدا سے خلق راغله کته وت قرآن و نو قرآن له جوابونه کوي عمر سے یو ځای کې وی الکه د خبر مہر چې مقرره وي دا ډیر به شمار او به سیاره مو مقرره وي په اندازه باندې عمر سے وی مہر کنه دا د یو مرګر راغلی وي استاد شریعت راولا مې حکم دې کې راولم دا د ناستو وی دا څه کار دي چې مې څنګه راولم وی دا څه راولا چې ما دغه دې کې د ثوابه غړتا پیدن کړی را او تاسو چې لړ شي چې انجینر او چتا کوي وی چې شریعت کې موږ له وعده راوړي وی مې د نر دیا دا شریعت خو خپل تا ته ښه زه سې کړل ما باندې دا شریعت مې ښه صحیح ده لړ بشو پمینات خدا راته وایا چې مہر نکام تړلې وی او تړلې مې مہر پکې سم مقرر شوی وی او دوه تولې سره مې په دوه تولو کې تاسو سور کړی لکه دا مہر خو هغه سړی با پاک بتا باندې لازم دي چې هغه جنې له ورکه کنه نو تا مہر کړی وی ما خو لا ایسور نه کړی یو ما سم یې کړی نو مې د نر دې کاغي مونږ ته وی چې شریعت دار چې دې به مہر کوي نو تا دا مہر غم نه کړی او ته اسلام دی ته چې ما پاسه او په ما باندې بغیر د مہر نه او بغیر د خپل وعده د پوره کولو نه چې تا کوم کړی دا چې دې له بد دوه تولې سره مې نیمه خو کا یو توله خو کا نو ارسل نن شریعت هغه ته وی چې کوم داغه درله پوره خبره ده داغه پکې فائدہ ده که زما پکې فائدې نو زویم راځي په قرآن فیصله کو زماره په پوره سره مکه مال راکا خو کما ته چوي ما ته چوي چې تا سره زما د موري سره نو زوته بیا قانون عدالت فیصله یا بګورو دغه چا په کور کې یو دوه درې ونی خرڅ کړی وي نو چې تا خورې بل دی واده نه غیله پکې سوار کړی ودا د مونږ د کور کې د مونږ د پلار ملکیت نو ویدار دی خور پکې برخرا والا خور ستا پکې زر روپے په ونه کې کیږي ډیره خلک خوشاله ده غزر زر چې جیب کې واچولې نو چا وته غوښ کیوي ویره ټیک ته حسن 45 کې تاسو پلار مړ دی او تاسو سره هم د خپل خويندو کنالونه زمکيري پجریبونه زمکيري نو تاسو چې خوشاليږئ نن دا کار تاسو نه کوي چې هغه خپل خور لا خپل ترور لا هغه چې کوم دی کتاب برخه ور کړی دا غول ورکه مونږ پړه کمزوري کا سامنے کدي سره سره خواريږي پړه کمزوري په ایمان کمزوري اسه خبره ده اوري مونږ صرف هغه خبره خو د اسلام او د شریعت چې کومه کې زما پیدا ده کومه ماته د دنیا ګټور احکاری نو مونږ وایو یاره بد دا خبره با منو دا راته وی استاد ویلري چې را بانک کې پیسې کیدي او دا مضاربت ته او غیبه په کار کوي او دا ستاره پر علالي وی دی استاد په دې ټوله ژوندۍ کې پاتیا کاله کې دا یو خبره کړو چې تاکلا کني ولې را دا ویره ته استاد ویلري چې موټر سایکل په نقدو باندې پاو یا زرانو په کاردو باندې په 1,10,000 خرڅوا دا په نسیا باندې د اصوات پر او د نسیا وي چې ابتدا کې نو استاد را اوسې هغه پټکي والی هغه مال واخړلی جیب کې ولل دیړ واتلو ټونه چولې خو خود وی چې ټیک ہے فتوا کې راغلی دي کتاب کې راغلی دي او دا مسله نو دی استاد در دا یو مسله وکړه زبو مو هم چې ټیک ہے خدا یو خبره باندې وتا عمل کوي چې ټول مر بیا موټر سایکل ارزان اخله خلقنا
په نقدو پیسو باندې او په خلکو باندې ګران خرڅوا وې دې کتاب کې خداوم دي چې وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و مسلمانانو کستا چاہتا قرض دے پیسی دی موٹر سیکل لے بل سچیرے اگا سڑے کمزورے دے نو صبر وطاو کا انتظار وطاو کا چے اگا خوشی سمیے برابر شی نو بیابا تالا در کی دین دی ویدی چے سیواتی والا اجی قرآن کے خور پسیداری وان تصدقو خیر لکم کسڑے کمزورے دے او دا ٹولی پیسی دے وطا ماپ کڑے نو دے کستا سڑیر خیر دے اللہ بتا سو ماپ کی دارے وے استاد دا پکے دی چتائے او سڑی دے مثال موٹر سیکل ورکو کمزورے دے عجز دے نو کتاوتا دا اسی دے والا ورکو پری دے خود کنا احسان دے وکا دی قرآن ویری دے و احسنو احسانو کے خیگڑاو کے تاب دی قرآن کے شتنوے داری دا مولانے چتا ورید دی ندی او ان اللہ یحب المحسنین جسو خیگڑا کی دا اللہ و سرمین دا خبر دی کتاب کے چتلی دلی اوریدلی نرا دا ما خیال لے صرف دک کا خبری دا خواگی پکے گوری دا خپل مطلب پکے گوری او ادامی دا مولانا اوریدلی دا او مولا را تویدی ری چه دا خیر دی داوی مولا دا مسئلہ کردی دا چه دا کم مولا و دا کم دا یک کردی دا زویم نن مولا شتا و ند مسلمانان و حکمران شتا زکا مسلمان پا ارده کی والی شی تکولی شی پا بمونو باندے او پا میزائلو باندے پا ٹوپاکو باندے یقینو که پا مسلمانانو آغا چالو کو زویما دا کافرو پیڑوستو دے دو دا کافرو دا ملکونو خلق را پاسے دو دا دیر سالویخ تو ملکونو او اغیوی زان سر تماچا و ٹوپک نا روڑای واغستا زان سر خوراک و روجی دال واغستا او بی واغستے وی اغا چکم دے کی بمون اوریگی دا بمون بارانو نری دک غریبانان خلق تے اغیل دا روڑای وڑو دا خوراک وڑو پاکستانو دا دی دے بم دو دری تر پکی تلی دا مونگا دا دی دا پارا دا فخر خبر دا مشتاق سب چی پکی تلی ری خلق بے اس پی جنی مونگ دلتا راوسته جماعت ته تاسو لیدلو دلته تقریرونه کړی دي کله چې د بونیر خلک دلته رالو په تکلیف کې په مصیبت کې ما وته مشتاق صاحب د بونیر خلک دلته رالو مصیبت کې تکلیف کې دي هغه کسانو شماره ته صرف مال شمارو کا چې سو خاندان دي او زد روان ما ټرک تر روان دي د خوراک هغه وخت خبرو د بونیر واقعاتو کې تاسو بیا دي دغه ټرک وډاړو دي دې کې هغه بیا بیان کو او ما وته شپږ وش پورونه دي شپږ وش پورون له خوراک دلته دي جمعه تر رسولو پاغي کې دالو پاغي کې وړو پاغي کې چيني وا پاغي کې غوړیو خیال لري او دلته کې غ بیانو ما وته مشتاق سے بیا کارن شو الیکشن کې د خلک ووټ دار نه کو هغه یارا چې سړی ملامت نه بیا خلک او کال بدر مخته پلو وړي کنه یارا په ملامت ایم کنه زویم زمونږ د پاره د خوشاله خبره ده شو شغیانا زمونږ کلی ری او هغه زمونږ د کلی دی زمونږ د دې سیمې دی او هغه پکې نر توپ کړی چې تللی ری ځان په خطره کې چولی ری بچي په خطره کې چولی ری د دې دپاره هغه اسرائیلو نیولی ری ګرفتار کړی ری چې د خلکو له ډوډۍ وړو هغه ډوډۍ ورته پرې نه ښوده انسانی حقونه وی دین انسانی حقونه کم دي انسانی حقونه د کافر شته د مسلمان نشته انسانی حقونه په ډوډۍ باندې به مړیږي هر چاته په ډوډۍ رسیږي عزت په امني پناه به ورته وي وجلې به نشي امن پسند خلک چې جنګ نه کوي هغې ته بس نه وي دا د کافرو لپاره شته د مسلمان دپاره دا هېڅ نشته افغانستان څو ځله تباه او برباد نه شو څه خپلو تباه کړو څه پردو تباه کړو برباد یې کړو عراق تباہ و برباد نکو وی پا عراق کی چھ دینو غٹا غٹا وصلہ پراتا دا اوی دی پہ ملکون تباہ کئی یقینو کہ چرچورے پا کم نوا چرتا کارتوس تا ڈھزے پا کیو نمونتو دا سے یو ملکو بل ملک دا شمارا دا مسلمان نے اتفاق شتا نے حکمران شتا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھ دا کافر سڑی کتاب نکلے رے او پاگے کے دنیا غٹ سڑی شمارلو لوی سڑی شمارلو نو یو پا کہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنه نوم لیکلی ری یو 50 نمبر چې دا دنیا چې کله نه آباده شوې ده جوړه شوې ده د بابا آدم علیه السلام نه والا لوی خلکو په هغې کې د عمر صاحب نوم خو زموږ د پیغمبر نوم یې پکې په 1 نمبر لیکلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کافر وی د ده نه لوی سړی چې دنیا آباده شوې ده دې دنیا ته نه دی راغلی موږ نه یو خبر
مونږ د خپل پیغمبر قدر اونکو مونږه سنت اون پیجندل مونږه په نقشه باندې لانړو مونږه په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې لانړو کني هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عمر سے گزار کو په ابو سفیان کافر باندې چې د نبی علیہ السلام وته ډیره غوسه وا نبی علیہ السلام وسره ډیر پړل کې وته کارېدل لري چې دا ابو سفیان دی چې هر موقع کې ما پسې غشه ما پسې توراو ما پسې راځي خو عمر سے ته وینا گزار مکوا بس لا تثریب علیکم اليوم تاسو باندې زما د طرفان اس ملامت یا نشتا نه ملامت ما ته ملامت ما ته سرمکته کوي یغفر الله لكم الله ر تاسو ته معفو کی الله ر تاسو معاف کی زکه الله دې وهو ارحم الراحمین الله مهربان بادشاہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ما هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرام وی مونږ با کلا په جهاد او په جنگ باندې نبی علیہ السلام رخصتولو نو مونږ ته وی ویلا تقتلوا شیخا بوډا غره مرنکه ولا صغيرا ولا طفلا روکه مرنکه معشوم مرنکه ولا امراه زنانه مرنکه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته هدایت نن سور معشومان مرشو سور زنانه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هغه وخت کې د دشمن بارکه هدایت د دشمن سکه یو ځکه چې دا سمارغینی ولې واګو چرګوا هغه په هغه زمانہ کې به کیسه داوا چې ستاب کم دشمنو هغه به تاراوستو نو ځان ته بری په برجه پورې وتاړو نو بیا بری په لینده باندې وشته ټکه بری جوړا کړه گزارونه پکې دو یو به غشي وشته په سر به وشته بل به وشته یقینو کدا چل به وسره کو خو خیر دې د مون خلکو پښتنو خلکو هغه جاهلیت پاس کړل اندامونه کټ کوا کله د پردې اندام کټ کوا د خپل مخالف نه او د دشمن نه کله لاس کټ کوا کله خپه کټ کوا کله سترګې کټ کوا کله په بشماره او بسیاره ګولو باندې چان کوا مونږ مګه کار کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نا لا تتخذوا شیئا فيه الروح غرضا یاد ساته که یو جاندار سید نو مار دی ولې نه یو ساواله شعر چرګ دی ولې یو ساواله شعر هغه یو چيله یو سپید ولې نه دا غینه بټاکه نه جوړه هغه بزان ته نه حکې نه چې هغه ولی او ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا کار مکوي دا ظلم دی الله بهم تبا کی دا د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل دشمنانو بارکه خبره وا اگر چې هغه دشمنان کومو هغه داو چې لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه کله چې په مسلمان باندې هغه وسبر کېدو کله به هغه کافرانو په مسلمان باندې وسبر کېدو دې ته به نه کاتو چې د سره خو زمونږ لوز دی د امانو دې ته به نه کاتو چې دا خو زمونږ خپلوان دی د سره خو زمونږ رشتہ داری ده نه هغه پکې نه رشتہ داري ته کتلیو نه هغه خپل ولې ته کتلیو نه هغه وادي ته کتلیو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د وادي بخیال ساته ما تعالی وی لري واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الله را تویلی ری چې د لوزونو پابندی وکوي نو ګورا دا څه کار وشو حذیفه رضی الله تعالی عنه دا غفلار یمان رضی الله تعالی عنه د بدر دغه جنگ به اوس بل روس کیږي او اغیر روان دي د مکه نه مدینه ته هجرت کوي کافرو دا پلار او زوی دواړه یو ځای کې ونی ولا دا پلار او دا زوی دواړه ونیول وته وی چرته ده هغه وی موږ مدینه ته ځو د دروغو کار پکې نو وی تاسو چې مدینه ته ځئ نو زموږ جنگ را روان دی سبب لرو زموږ جنگ کې زموږ خلاف پورا پلاس ولال یې د موږ دشمنان به تاسو به ځای نه پرې خود
حذیفه او یمان رضی الله تعالی عنهما وته وی په یو خبره با پریدو وی په څه خبره با پریده اوس پلار از وی دی داغي ارماندار چې هجرت وکړو داغي ارماندار چې مدینه ته لاړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لزان ورسو سخت ده وی په دې شرط با پریدو چې زمون خلاف په مسلمانانو په صف کې جنگ ته ودرېږي نه قبل راو جنگي چې بل ورو جنگ را روان دی کني بیا خو مرګ د ستاسو دلته نه وجنو خدا وعده او دا خبره برا سره کوي هغه وی زه ټیک ده نه به ودرېږو چې کله دلته مدینې ته راورسېدل مسلمانان په دغه جنگ کې 314 مسلمانانو ته د وسلې کمې دی د تورو کمې دی د سړو کمې دی د پټۍ د لګولو والو کمې دی د ډاکټرانو طبیبانو کمې دی دغه چند اوبو را رسولو والا کمې دی ډېر کمې د مسلمانانو دی خو نبي علیه الصلاة والسلام ته چې کله دی دا کیسه وکړه چې موږ داسې رالو نبي علیه السلام ورته وی تاسو خپله ژبه وپالئ تاسو خپل لوز وپالئ زمونږ رب زمونږ امداد کوي ولکه ابو جهل سره لوز وپالئ ولکه د الله دشمن سره خبره نه کنه بس چې خبره شوې ده نو خبره شوې ده ابو رافع نومو یو کافر نبی علیہ السلام دراغله او په جرګه کې د کافرو د طرف نه یو استاد او یو قاصد نو نبی علیہ السلام سره خبرې کولی دې کې پاغا سره شو ایمان راوړو وخت پکې تیر شو چې ایمان راوړو مسلمان شو هغه د مسلمانې محبت خو دلته پاتې مزل تاسو کوم کافر سره پیغمبر علیه السلام بتوي نرورو اصول د دي ته استاد وی داغي ته واپس غیله لاړ تاغیل لاړشه او الته تو وخت تیر کړ وځي کدوی بیا بدل تک راشي استاد به واپس هغه خلکو لذي چا چر لګلې دلته مپاتې کیږي خیر دی دا یو قانون دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ابو رافع رضی الله تعالی عنه هغه واپس ولېګو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کته معاملات وګوره د خلکو سره چې کم د الله د دشمنانو زویم وعده خو سره پالله نن ز مسلمان سره وعده نه پالم نن ز یو خپل گاونډي سره وعده نه پالم نن ز یو خپل رشتہ دار سره وعده نه پالم او نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د خاتم تای لور پکې راغلی و زنانا نیولې شی و چې تر راغلی به قیدیانو کې پیغمبر علیه السلام به دا زنانه ده د دې د پلار یو نومو اتم تای خلک یادوي دا د هغې سړي لور ده د دې احترام به کوو اگر چې دا کافره ده اگر چې دا دشمنه ده یو ځان له ځای وله جوړ کړه د حیا او د پردې او په هغې کې وا او ورته یې وي چې ته به چېته ځې هغې وی زه چې ځم نو زه به یمن ته ځما وی یمن ته به داسې یوازې نه ځې ته زنانه یې تا سره چې ملګری پیدا شي اعتباري کس پیدا شي تا د رشتې سړي یا ستا په اعتمادي ته پیژنې ته به هغه یمن ته هغه سره ځې نبي علیه السلام یمن ته هغه اعتباري سړي سره چې هغې کم یادو چې او دا ټیک دی دا راته په رشته کې نږدې دی دا مې خپل دی د سره تلی شم نبي علیه الصلاة والسلام هغه د حاتم تایي لوره سره د تحفو نه رخصت په مینه سود یې پې هم وکړو جامې مامې د زنانه اوس هم ډېرې خوښي هغه وخت کې هم دی وله ورکړې دا قیدیانو دا د قیدیانو سره اوس خو په قیدیانو باندې سپیور غلی اوس خو قیدیانو باندې دا دی کې د ثوابې کې او شپه نیمه ما کړې ده په قید کې وي ته جاجر کې سملا جاجر صحیح د یوې غاړې به ځای نه وي د بلې غاړې د خلکو خپین د خپو په منځ کې او دوره غوندې ځای دې خوا به یو خپې راغلي دې خوا د بل خپې راغلي نو وره غوندې معمولي نو په جاجر کې به سملي او یقینو کا ډوډۍ ته را قید والا د ټیکټ وي ټیکټ یاره چې کوم دوره دي دغلطه او چې کوم پخړې د لدر کی دا والا تعالی ته پخپل بیا ست تړکا مړکا کوي کني هغه ته د کاتو شان نه د خړو نه او یقینو ک په چیترو باندې هغه والټا کول ک پکې اخوا دی خو یا پکې لا جدا کار دی او هغه داغي د اوسېدو کچا د دیوال غاړې ته مثال بستر رااله نمبر راغره دیوال غاړې ته د دیوال غاړې ته د جیل والا کړه وی کړه چې کړه چاته ملو شي لکه په آیات آباد کې چوته بنگلا ملو شي
دا سه خوشاليږي مالوي کډه ملو شو خیال لري دا د دې الله یا نور جیل کې دی ولې د ډوډۍ سال له د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حوازن او د ثقيف په جنگ کې د الله پیغمبر شپږ زره کسان نیولي شپږ زره قیدیان او نبی علیہ السلام ته غلامان جوړول نه ویشلې نه انتظار کو کچرته جرګر اعلی کچرته د غي سړی رالو او د دې کسانو بارکه خبر وکړه چې دا ول ورکو بهر حال غي بیا ویشلې شی ډېټ شورانه هغه کسانو نبی علیہ السلام تقسیم کړو او چې تقسیم نه پس دا غي هغه جرګه یو څوار لستانه رالو چیرې موږ راغلیو او زمونږ نبی علیہ السلام ته تاسو پیسې ډېر خوخي دي او خپل بال بچم ډېر خوخته هغه وی د موږ دا بال بچ خپل ډېر خوخته نو وی خاصبانه خوشاليږي چې هغه د لدارکم سړی افرادو دام خوخته چې فی سبیل الله د لدارکم او کنه پیسې غواړي چې تاسو لا کېدیان به پاتې شي او پیسې به درکم هغه وی را دا خو به زمونږ شامل ډېر اوچته شي صاحب ډېر ملازم منو کوم ترې خپل قیدیان دغه سراواله کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته اعلان وکړو وی زما چې کومې صدقه قیدیان رسیدلې دا ما خو ماف کړی را دی خو واپس کوم دیتا زما خاندان خو ماف کړي لانی خو ماف کړي تاسو سوای هغه صحابه وی چې الله پیغمبر ماف کړي نو موږ څوک چې موږ به نه ماف کوو شپږ زره کسانو دغه تا والا کولو نو یقینو ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول د مصر یو جوړم ورکړه قبطی جوړه وته وی جامع شپږ زره کسانو لا د الله پیغمبر شپږ زره جوړی قیدیان دشمنانو لا ورکړي چې دا والے او په بدر کې چې نیولیو نو صحابه ته وی دا کسان دو او درې تاسو ځان سره والے دا قیدیان دي خو د دې د ډوړې او د دې د ابو او د دې د جامع خیال ساته نو صحابه بیا خلکو چې چا کړ ډوړې نو کجوره وا نو په خپل کجوره خوړه او په دغه مشرکانو قیدیانو باندې ډوړې خوړه بيد الله پیغمبر ویلي چې دې خیال ساته دا د مسلمانې خبره ده دا د پیغمبر خبره ده چې هغه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه بل پزان باندې غوړه کوي وګوره کافر دی مشرک دی قیدی دی دشمن دی جنگ لراغله دی خو د الله د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د هدایت مطابق هغه لډوړې ور کوي او په خپل په کجورو باندې گزاره کوي دا د موږ د نبی صلی الله علیه وسلم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا واسمونغا فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة دا ثواب غونډه دی ونګټلا دا ثواب غونډه دا چې چرته یو غریب له ډوډۍ ورکا یو فقیر لا یو مسکین له ډوډۍ ورکا اطعم الطعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام به پچاو خراوا یقینو که زمون پچا پیر چل کې زمون پچام گاون کې داسې غریبانانی ما ته خو پته لګي تا ته ورین لګي داسې خلک چې دوه ورځې ناری تیری کی او گاونډین تاسو نکی نبی علیہ السلام دې دغه گاونډی زنه منلې ما امن بی په مې ایمان نه راوړې څه بلګیای تاسو کو دا هغه څوک چې په خپل په مړه ګډه ډوړې خړا او د گاونډي کاغه روغ کاغله ونیو د په خوا کې اوګي ګرځې دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو وی دا گاونډي تنگوا ما کور ته می ورولې نو ښکارې مروړه چې گاوند نشي ورکولې ما شومان وته خپکیږي د گاونډي نو خیر دې پالاو کې لګه پټ راوړه دا زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم هدایت او د نبی صلی الله علیه وسلم هدایت دا وګوره نن چې او سړی په احتجاج کې ذکر نه کستاسو خیالي وي دا اړتال له نو کچرته گاډیو مونتا کچرته دکان پاغه ورځ باندې غریبانانو بازار والو دکاندارانو دکانونه بند کړي بای وینن جلوس ته نن جلسه ده د یاري دا په مخ کې زمانہ کې د مشرکانو په دور کې بم دا چلو په غانو به ورل مثال په جوهارو به ورلو په دکان به کافران ورتلو غرب به تستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به چا کلار باندې کړه کور ته به خلق زیرازی زنانه به زیرازی کم سړی ک جهاد لراغله ما سره رسول الله سره مرګره دي او لارې باندې کړه فلا جهاد له د دې سړی جهاد نه کم سړی وی لار باندې وګوره
او دغه شانته کم سړی او ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کې صحابه لومبه وختو پته نو کټوي باندې کړي ویني ودا سری ویدار بيزو چيلو وخی دي کنه ودا کم دی ودا دغه د کلی نه بار مونږ چراتو دغه کې جنگ لا نور دي دشمنانو بيزي پاغي حمله وکړه سوال رشپک داغه نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام واړه ودا کټوي مردار خوره حرام خوره تاسو په نه یقینو ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پخا غوخه واړو لا چې نرورا د دشمنو داسې طریقې سره تباہی لار باندې داغي مال لوټلو داغي زنانو بیزتی کولو داغي د ماشومانو بیزتی کولو دا زمون د دین اسلام خبري ندي د مسلمانې خبري ندي نن خلک کیلا غوند په غاڼه کې ور رواني نو په غاله کې خلک وي د لخرو مواس کوي پدې غاله کې پدې غاڼه کې څوک په میټر را پټي څوک تارونه را پټي څوک د بجلی سامانونه څوک د گاډونو سامانونه څوک د دکاندارانو حرام او حلال ته نه ګوري د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه زمانہ کې صحابه ته اعلان کړو چې جهاد کوي نو ګره دا کاتب نه کوي دا یې ختم کړی بلکې دا وی چې بایدا سے کار دی چې تاسو چې د یو غریب د یوې کونډې د یو مسکین داغه خیال ساته داغه په سر لاس کړي نو ګره دام جهاد دی الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله کم سړی چې د یو کونډې د پاره د یو مسکین د پاره منډه ترلوي او داغه خیال ساتي دام داسې دی لکه مجاهد في سبيل الله دام جهاد دی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت ځان لري زموږ د مسلمانانو کړوړن ځان لري زموږ معاملات ځان لري لنډه خبره مې ارتدا وکړه چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر عظیم شخصیت ته د خدای نه رسولو یې ټوله تمامه پتا د خدای نه رسولو یې ټوله تمامه پتا تا مرتبه ته ملائک جن او بشر نه رسی ملائک د مرتبه ته نه رسی بنیان د مرتبه ته نه رسی خو موږ مسلمان مسلمانان اسدا په خلو وایو او د پیغمبر پاک په سنتو په معاملاتو کې په لین دین کې نیو چې ډیوټي سما پکار ده ما کوم ډیوټي را د مزدورین په بار وطن کې نو ځکه په بار وطن کې په سعودي کې رګازر او د لوګانو غلا کوم کله په تیلو کې غلا کوم کله په بقاله کې ناشته مغه کې غلا کوم دلته کې کوم زما ډیوټي دا سرکاري ملازم ما نو پاغه خپل تنخواه باندې زما صبر نه دی بلکې اگر رشوت هغه د خلکو لوټلو اصل شی زما هغه وی دی کې کار ډیر کیږي وګورئ ما وی شیر نوکری دی مبارک شه ما وی شیر نوکری دی مبارک شه کار دې څنګه دی چې خط او که شیر دی د وی چپشه تاسو مکو مزيدي د وی چپشه تاسو مکو مزيدي تنخواه کم او د خدای فضل پکې ډیر دی یاره چې رشوت تسړې د خدای فضل وي دا خدای الله غضب دی دا خدای الله قهر دی اسه په پشکارې کې پیسې ګرځي مال نوکړي کرا کړل په نوکړي پسې کله خپل مور لیږي منبر سے پسې کله خور لیږي خو چې نوکړي وته ملو شي نو قسم په خدای رکه بیا ډیوټي کوي که کول نه د پاکستان بداسه بیا ډیوټي کوي بیا وی د ما افسر صاحب سره غفته ما ته وی چې شلوه د کورته راوا ما بیا وی یاره ما چې کم دینو د غره ما ته مرګري وی چې بس په نمبر باندې کا د هر انتاړو راځم او بیا انګو بانګو بکی ډیوټي باندې کوي که اره محکمه کې درې نیر په محکمه کې په خوا کا تاسو یاد دا یو کاکاو درې پرمولو د ما خیال له ادا ټول نیر به پړکا غستو او دا نیر ته نه چاو دیو نه ته نه سړک خراب شو و بلا بلدارانو میټان او اکو سندر بکوي غستيري اوري دا اره محکمه کې دا چل اره محکمه کې دا که زمون سرکاري استادان یادې کچرته کې مثال پواړی ولا یادې او هغه ته تنخواه نو ماته میټر لگاوا نه میټر بدان لزر روپے راکې جنت تبويزي خیال لري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين